د ایمان نه بعد چې یو سړی کلمې والی او بل ته کنځل کوي نو دا غټه ګناه ده، کبیره ګناه ده. او په کنځلو کې خپلې کیټګرۍ دي. کاکا برخې ته نه ورکوې، فریضة من الله، دا برخې الله مقرر کړي دي. چا مقرر کړي دي؟ چا مقرر کړي دي؟ مسلمانه د کافران نقل مه کوه. مسلمانه اسلام وایي د مسلمان خلم پاکه ده، د مسلمان جوټم پاکه ده. تعالی خوله پاکه وساتله. ما ته مفتي صاحب دا کلیپ مې واورېد چې ښه زه دې پاکه خوله کې سرګټ ورمنډم، نسوار ورمنډم. ما ته وایي ما چرس کل، ما د چرسو نه هم توبه وکړه، ما د شراب څکل، ما د شرابو نه هم توبه وکړه، او د دې روژې نه مخکې راسره رابطه وکړه. 4 میاشتې له تبلیغ کې تللی دی. دریم کس په دوبیانو کې، په یار حسین کې دوبیان وقاص پبجي یې کو، پبجي ټول عمر یې په پبجي باندې خراب کړی. ما موتاو کې په یار حسین دوبیانو کې وقاص الله یې زندگی بدله کړه، په پبجي کې مبتلا و. هغه د آروائی نیوز والے یاسر شامی تاسو پیژنئ، سوشل میډیا والا یو نوجوان سټوډنټ 24 غنټې پبجي کو. لاست سټیج ته چې ورسېد د سر رګ یې پټاو شو. په سوشل میډیا یې مور هم جاړي او خور هم جاړي. زه درته ریکویسټ درخواست دا کوم که سبا د مازغه په دې کې موت شو او دماغ دې پټاو شو او ته مړ شوې، ځان پسې مور او خور ولې جړې؟ ته چې پیدا شوې ستا مور پلار په تا باندې دې ورځې لپاره خوشحالۍ کولې چې تا نه به لوپر جوړېږي، ته به د معاشرې بدنامې زمانه یې. ته څنګه نوجوان یې؟ ستا تا ته هغه نوجوانان نه ښکاري؟ څومره خلکو اسلام دپاره د پاکستان دپاره څومره غټې غټې قربانۍ وکړې، تا ته د دغه خلکو دا قربانۍ نه ښکاري؟ کمې قربانۍ وکړې. دې وجه نه محترمون زندگی د انقلاب زندگی جوړه کړې. خرافات پرېږدې، لغویات پرېږدې، او ولې الله پاک، قرآن پاک، نبی پاک، درود پاک، اور زمونږ ملک پاکستان دی. زمونږ د ملک څه نوم دی؟ لږ پاکستان ولې جواب راکړې. زمونږ د ملک څه نوم دی؟ خپل ملک یو صفا او شفاف کو، یو بل ته درگذر کو، یو بل ماف کو، یو بل ته گالی گلوچ کنځل نه کو، دا خرافات نه کو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. د ایمان نه بعد چې یو سړی کلمې والی او بل ته کنځل کوي نو دا غټه ګناه ده، کبیره ګناه ده. او په کنځلو کې خپلې کیټګرۍ دي. که یو کس بل کس ته وایي چې او خنزیره، نو په شریعت کې دا چا چې ورته خنزیر ووایي او ګواهان میلاو شو 30 کروڑې سزا ده. 30 کروڑې سزا ده په دې چې یو کس بل ته وایي خنزیر. په دې سوشل میډیا وګورئ څوک چا پسې کنځل کوي، څوک چا ته کنځل کوي. اولاد باندې هم خوشحالي وکړو، په لوریانو هم خوشحالي وکړو، په زامنو. پښتنو خفه کېږئ مه، زامنو باندې خوشحالي کوئ، په لور خوشحالي نه کوئ. لور آر ګڼئ. جاهلیت کې چې لور پیدا شو جندې به خښوله. او اوس هم کومې مشرانې بوډاګانې زنانه که زما آواز اوري چې مصلی او تسبیح او قرآن جانماز نه پېژني، چې د چا زوی پیدا شي څه وایي؟ وایي هغه پلان کې نه وه، هغې له الله نر فرزند ورکړه، نر فرزند. او که د چا لور پیدا شوي هغه زنانه بیماره نه وه، زه شکر دی ښه شوه، بس هغه صرف ښه شوه، هغه لور والا صرف ښه شوه. او یو دا تسلي یو بل له ورکوي څه وایي؟ وایي مه خفه کېږه، شکر دی چې انسان نه انسان پیدا شه، چې پیشو پیدا شوی نه دا پیشو. دا خو د جاهلیت خبرې کوي. په زوی خوشحالېږي، په لور نه خوشحال. او یو نیم زنانه پکې دا وایي خبر خو نه پلان کېله الله شرم ورکړ، ته ظالمې تم د چا شرم. لوریانو ته سلام کوم، لوریانو والا ته. دا چا چې لوریانې دي، لوریانو والو مبارک شئ، خویندو والو مبارک شئ، خورزو والو مبارک شئ، ریرو والو مبارک. میرے نبی نے فرمایا من ابتلیا بشیء من البنات، کم کس اللہ لوریانو کې مبتلا کو، چاله الله لوریانی ورکړي، د لور تربیت یې وکړه، لورې رسخته واده کړه. زما نبي فرمایل د لور تربیت کوونکی په جنت کې ما سره داسې یو ځای څنګه چې دا 2 ګوتې یو ځای دي. د 10 زامن نه ډاکټران جوړ کړه، دا فضیلت پې نشته. د 10 زامن نه مولیان او مفتیان جوړ کړه، دا فضیلت. د یوې لور په تربیت په جنت کې د خاتم الانبیا پړوس به درته میلاویږي. جنتیان خو شوې همېشه د پیغمبر ګاونډ درته میلاو شي. او داسې بخښنې کېږي نه. امام صاحب هم کله دوا کوي، پلان کې حاجي صاحب الله دې وبخي، ډېر ښه سړی و، ډېر ښه سړی نه و، خور له برخه نه و ورکړې، ښه سړی و. هلته په قبر کې فرشتو فاینل میچ شروع کړي، ښه سړی و. ته فرشتو نه خبرې؟ موږ مولیان هم بیا په دې ډز مې مولي صاحب خفه کېږه ما، الله دې وبخي. الله به څنګه بخي چې خور له برخه نه ورکړي؟ الله به وبخي خور له. ازبرګي ده، تسبیح دي، تقوا، پرهیزګاري، خبرې د اسمان سره خبرې کوي.
خور له برخه نشته لور له پښتانه وي هم دې الله لور خور درکړي هم په جیداد کې برخې ورکوه کاکا برخې ته نه ورکې فریضة من الله دا برخې الله مقرر کړي دي چا مقرر کړي دي چا مقرر کړي دي چې زوی له حق ورکې لور له هم حق ورکې